د بادرشاه هیله دا وه چې د خپل پلار ځای ناستی شي ولی اعظم شاه خپل ځان له هغه غوره ګڼه ځکه خو د دواړو ورونو ترمنځ په اګره کې یو خونړۍ جګړه ونښته. اعظم خان او زامنې په دغه جګړه کې مړه شول او بادرشاه په 1906 کال واک ته ورسېد. یو د بل پسې د ګورګانیانو خپل منځي جګړو که له یوې خوا د دوی واک کمزوری کوه خو له بلې خوا سیمه ییزو واکمنو ورو ورو د خپل واک او ځواک لمن پراخوله. د محمدشاه ګورګاني په مهال سیمه ییز واکمن دومره پیاوړي شوي وو چې د هر زور واک چې څه یې غوښتل هغه یې کولی شول. شاه یو شمېر افغانان په ټول هند کې د ګورګانیانو واک دومره کمزوری شوی و چې نادر افشار ته د برید لاره اواره کړه. د نادر تر شا یو شمېر افغانان ولاړ وو او د ده پوځ یې پیاوړی کړی و چې د افغانانو پوځ هم تر هنده پورې له ده سره مل و او په ټولو جګړو کې برخه اخیستې وه. همدا افغانانو چې دی له ډېرو کړاوونو وژغوره د ډېرو لاملونو په څنګ کې د ده د مړینې یو لامل هم همدا و چې ده په افغانانو په ځانګړي ډول په احمدشاه ابدالي باندې دونه باور درلود. نو ځکه خو د یو شمېر تاریخ پوهانو په ان نوموړی د محمد خان قاجار لخوا ووژل شو. د پټانس نومي کتاب په 381 مخکې راغلی دی چې نادر افشار په 1940 کال په خپله خیمه کې ووژل شو. د ابدالي پوځ قمندان په دې وخت کې ځوان احمد خان و. نادر افشار له خپلې مړینې 8 کاله دمخه یعنې په 1939 کال چې په هند برید وکړ نو بیا لال کلا ته لاړ. دغه کلا چې د 9 کلو په موده کې شاهجهان په ډېره دبدبه جوړه کړې وه او ډېر قیمتي توکي پکې ځای په ځای شوي وه د هغه وخت یو مهم مقام و. په دغه کلا کې مهمې ماڼۍ په دغو نومونو یادېدې: نقارخانه، دیوان همرنګ مغول، خاص محل، ممتاز محل، دیوان خاص، د رنګونو محل، موتی جومات او حمام. د رنګونو محل په منځ کې یو ویاله ایستل شوې وه چې د جنت نهر یې باله. له دې ماڼۍ سره جو خاص محل و او کیناړخته د پټو اسنادو خونه وه. په دغې ځانګړې خونه کې د شاهجهان د محل ډېر قیمتي څیزونه ځای په ځای شوي وه چې دا ټول نادر افشار له ځان سره راوړل. نه یوازې د طاووس نامتو تاج یې ترلاسه کړ بلکې د کوهنور الماس یې هم له ځان سره پارس ته راوړ. دلته دی چې د ابدالي احمدشاه ته د غلجیانو واکمني ور په زړه کېږي او دا هم ورته په زړه کې ورګرځي چې افغانستان د ګورګانیانو او صفویانو د واکمنیو ترمنځ ویشل شوی دی. د پټانس په 382 مخکې راغلی دی چې احمد خان له ځان سره فکر وکړ چې د صفویانو امپراتورۍ ختیځې برخې ولې ونه نیسم. پر دې سربیره د هند د امپراتورۍ ټولې هغه سیمې چې نادر نیولي دي هم باید وساتم. د نادر افشار برید د هند مرکزي حکومت ته څو ستونزې په میراث پرېښودې. لومړی دا چې د حکومتي چارواکو ترمنځ بې باوري او د محمدشاه ګورګاني د اروايي حالت کمزورتیا، د سیمه ییزو واکمنو پیاوړتیا او خپلسري، ان دا چې د مرکزي حکومت له صلاح پرته د ټولواکمنۍ له دښمنانو سره خبرې اترې روانې وې چې موږ فرانسویان او انګریزان د بیلګې په توګه یادولی شو. له دې سربیره حکومتي سیمه ییزو چارواکو په ولس باندې دومره ظلمونه کول چې د خلکو او حکومت ترمنځ د هرې ورځې په تېرېدو واټن زیاتېده. یوه بله خبره چې ډېره د پام وړ ده هغه د حکومتي چارواکو توطیې وې چې د خلکو او د بېلابېلو قومونو ترمنځ د جګړې اور ته لمن وهله. د بیلګې په توګه د محمدشاه ګورګاني او د هغه د زوی احمدشاه ګورګاني د واکمنیو په مهال لومړی وزیر صفدرجنګ په پټه د مرهټیانو سره اړیکې ټینګې کړې چې ګنې بادشاه د احمدشاه ابدالي د برید مخه نه نیسي او دا هغه محل دی چې د ملتان والي شاهنواز خان او له احمدشاه بابا سره مکتوبي اړیکې ټینګې کړې وې. د هند صدر اعظم که له یوې خوا د شاهنواز خان او د هغه د ورور یحیی خان چې د لاهور والي و چې بیا وروسته شاهنواز خان د ځایناستی شو اړیکې خړې پړې کړې وې، خو له بلې خوا د روهیلکند او فروخ آباد پښتانه هم په خپلو کې جنګول چې روهیلکند لخوا 8 کلن نواب سعدالله خان او د هغه نایب حافظ رحمت خان او د فروخ آباد لخوا نواب قایم خان قایم جنگ دواړه غاړې چې د خونړیو جګړو له بابته کمزوري شوي نو بیا پرې صفدرجنګ برید وکړ او په زرګونو پښتانه یې ووژل.
دا ټولې هغه ناخوالې وې چې د پنجاب سکانو له یوې خوا او د مرهټیانو ګواښ له بلې خوا د هند نیمه وچه نارامه کړې وه. دوی نه یوازې په خلکو ظلمونه کول، مرهټانو خو ان د ډیلي پاچا محمدشاه ګورګانی هم ګواښه. په لاهور کې د پیر صابر شاه وژنه چې ګنې دی د دراني احمدشاه لخوا لیږل شوی دی، دا یو بله غمیزه وه چې د لاهور خلک په دې کار ډیر خواشیني شول. پیر صابر شاه که څه هم د یوې مرکې په ترڅ کې شاهنواز خان ته وویل احمدشاه درانی اوس د خراسان او د افغانستان پاچا دی، د هندوستان نیول ورته اسانه دي. پیر غلام محمد هم د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې دا خبرې کولې چې د ګورګانیانو پاچاهي د ډوبېدو په حال کې ده. همدارنګه د څمکنو میا عمر صاحب لا له پخوا نه لاهور ته تللی و او کله چې ورته ګڼ شمېر سپین ږیري او د جماعت ملا امامان راغلل نو ورته ویل تاسو ته زیری درکوم چې د کندهار په سیمه کې یو صوفي عادل مهربانه پاچا په تخت کینی او خدای به تاسې له هر ډول ظلم نه وژغوري. په دغه برخه کې د حافظ مرغزي خپل کلام داسې دی: دا دعا چې شوه تمامه په دا باب د خاص و عامه په تقدیر گوهر فشان شه په فصیح ژبه ګویان شه. د ډاکټر ګنداسنګ د کتاب په 15 مخ کې چې د دراني احمدشاه تر سرلیک لاندې کښل شوی دی راغلی دي د څمکنو د میا عمر صاحب پیشګویي رښتیا شوه. د نادر افشار تر وژل کېدو وروسته د 1960 هجري قمري کال د رجب په میاشت کې په قندهار کې د خلکو او لوی مشرانو لخوا لوی احمدشاه بابا د پاچاهۍ په تخت کېناست. احمدشاه بابا یو زیرک نظم خوښونکی انسان و او د خپل واک له پراختیا او پرمختیا سره ډیره مینه درلوده او د دې یو لامل دا هم و چې په ایران، هندوستان او ان په منځنۍ اسیا هیوادونو کې یو د بل پسې د سیاسي کړکېچونو لمن پراخه ده. نو ځکه خو احمدشاه درانی ډیر ژر د هیواد نظامی، مدني او مالی بنسټ ټینګ کړ او بیا یو د بل پسې غزنی، کابل او پیښور ونیو. د بخارا حکمران شامرات د هیواد شمالي سیمې د خپل لمسون له امله نارامه کړې وې. نو ځکه خو احمدشاه بابا د هرات له لارې میمنه، اندخوی، شبرغان، بلخ او نورې سیمې تر واک لاندې راوستې او سیمه ییزو واکمنیو ته د پای ټکی کېښود. کله چې د احمدشاه بابا د واک او ځواک انګازې هره خوا خپرې شوې نو بیا د هند یو شمېر ټولنیزو شخصیتونو، دینی عالمانو، د ډیلي امیرانو، امام الهند شاه ولی الله او یو شمېر ځواکمنو د هند سیمه ییزو مشرانو د هند د سیاسي نظام د ژغورلو لپاره احمدشاه ابدالي ته لیکونه واستول او دی هند ته وغوښت. د ستر احمدشاه بابا د اوږدو هندو هڅو پایله دا شوه چې په قندهار، هرات، مشهد، اټک، ډیلي، روهیلکند، پیښور، کشمیر، کابل، دیره غازی خان، ملتان له بادغیس نه راواخله تر بدخشانه پورې خطبه او سیکه د ده په نوم ووهل شوه. درنو دوستانو، پایله وروستۍ خبرې: د احمدشاه ابدالي تر مهاله په لوی آریایي وطن کې د اوسنیو هیوادونو ترمنځ ښکاره پولې څرګندې نه وې. نه یوازې د آریایي ټبر خپلمنځي اړیکې پراخې وې بلکې په لرغوني افغانستان کې ویدي مدنیت وزېږېد او په هند کې وده وکړه. همدارنګه برهمنیزم چې بنسټ یې د آریایانو لخوا په هند کې ایښودل شوی و ډېرو نورو آریایي سیمو ته خپور شو. بودیزم په هند کې وزېږېد او په لرغوني افغانستان کې وده وکړه او دا هم یو حقیقت دی چې د اسلام سپېڅلی دین د افغانانو لخوا په هند کې خپور شو. اشوکا نه یوازې د هند د نیمې وچې واکمن و، بلکې ټول واکمني یې هم تر ګندهارا پورې غځېدلې وه. سربیره له دې لوی کنشکا او د ساقي ټبر یو شمېر ټول واکمنو له اوسني ایران نه نیولې تر هندوستانه پورې بشپړ واک او ځواک درلود. د احمدشاه بابا ټول واکمني د مخه د هند ګورګانیانو او د ایران صفویانو اوسنی افغانستان په خپلو کې ویشلی و. پوښتنه پیدا کیږي دا کومه معجزه شوې، دا کومه ګناه ده چې احمدشاه بابا مشهد او نشاپور، کشمیر او ډیلي او آریایي وطن یو شمېر نورې سیمې په خپلو ټول واکمنۍ کې شاملې کړې.
حال دا چې شاه محمود هوتک او شاه اشرف هوتک لا د مخه د اصفهان واک خپل کړی و او همدارنګه شیخ حمید لودي، نصر لودي او داوود لودي چې په 15مه پیړۍ کې د پښتنو د واکمنۍ بنسټ د هند په خاوره کې ایښی و. له سرهند نه راواخله تر ملتانه پورې ان د افغانستان یو شمېر سیمې د بیلګې په توګه یادولی شو. همدا ډول د غوري شهاب الدین، سلطان بهلول لودي، سکندر لودي، ابراهیم لودي، شیرشاه سوری، اسلام شاه سوری واکمنۍ او په سلګونو پښتنو نوابانو د احمدشاه بابا د واکمنۍ تر مخه د هند په ډېرو سیمو کې واک چلولی و. داسې نور لاملونه د تاریخ په پاڼو کې موندلی شو چې ابدالي احمدشاه ته د ټول واکمنۍ لاره اواره کړه. همداراز د ده په اړه یو شمېر تاریخ پوهان په دې اند دي. د نادر افشار په پوځ کې احمدشاه بابا او د افغانانو پوځ د اخامنشیانو له سرتیرو سره په پرتله یو نه پناه کېدونکی ځواک و. کله چې نادر افشار افغانستان ته راغی، کابل د هند مغولو د ټولواکمنۍ لخوا اداره کېده او همدا احمدشاه درانی و چې نه یوازې کابل یې له پردیو وژغوره بلکې د هند ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې. د مغولو د واک د ورکېدو پیل نادر افشار وکړ، خو ابدالي احمدشاه ورته د پای ټکی کېښود. تاریخ پوهان د پانیپت جګړه پریکونې جګړه بولي، که څه هم د سکانو مشرانو چې په دغه لړ کې یو هم د رنجیت سنګ نیکه چرات سنګ و پاڅون وکړ. تاریخ پوهان وایي چې د امرتسر د معبد د لنګېدل د سکانو د هغو کړو نتیجه وه. د سکانو د هغو کړو نتیجه وه چې مسلمانانو ډېر جماعتونه یې وران کړي وه. ولې بیا هم د سکانو یو تاریخ پوه کننګم کاږي احمدشاه درانی لکه د روم له ټولواکمن ګالبا سره د پارتلې وړ دی. نوموړی د تاسیتوس لنډه مقاله اپیګرام منعکسوي او احمدشاه بابا ته افغان نابغه وایي. همدارنګه یو بل تاریخ پوه دی د جګړې قمندان، د سولې اتل، د عفې څښتن، په پخلاینې مین چې پخلاینه تر جګړې غوره ګڼله. دی وړاندې لیکي سوري شیرشاه د پښتنو په تاریخ کې لوړ مقام لري، خو سره د دې ټولو صفاتو د احمدشاه بابا انسان دوستانه او له مهربانیو ډک زړه نه درلود. مننه درنو دوستانو.